په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو لپاره د پرمختللو اسانتیاوو د برابرولو هڅې زیاتې شوې دي. دا د کابل ښار د 5مې ناحیې اړوند خوشحال خان سیمه کې د قطرات نور خصوصي ښوونځی دی چې د زده کوونکو د سالمې ښوونې او روزنې لپاره یې بېلابېلې درسي اسانتیاوې رامنځته کړي دي او د علمي او نظري زده کړو بېلابېل درسي وسایل یې د زده کوونکو لپاره چمتو کړي دي. لیسانس قطرات نور بر اساس یک پلان منظم و مشخص استراتژیک اهداف و مأموریت خود را تعریف کرده، بر اساس برنامه‌های کاربردی که تنظیم شده. لیسانس قطرات نور دارای لابراتوار مجهز است، زمین بازی هست، تفریحگاه هست، زمین ورزشی هست، کتابخانه مجهز است، سالن کنفرانس هست. در پهلویش دارای کمطلب مجهز و اساتید با تجربه و ورزیده هست و بر اساس پلان مشخص و پلان استراتژی خود برنامه‌های خود را به صورت کاربردی و عملی پیش میبره. در این مکتب صنف رباتیک است که خیلی امروز در جامعه رباتیک مهم هستند. کتابخانه مجهز داره، کامپیوتر لب مجهز داره، اساتید بسیار ورزیده و مجرب داره و مخصوصا بخش هنر داره که خودم در این بخش فعالیت دارم. خودم چندین سال تجربه تدریس در بخش هنر دارم. رشته من نقاشی بوده. 2 سال میشه که همکار در مکتب هستم و قبلا هم در کورس‌های نقاشی آموزگار بودم و نقاشی تدریس میکردم و خودم هم کار میکردم. دغه ښوونځی د نوي لمریز کال لپاره د نویو زده کوونکو د جذب لپاره د ښوونځي د پیژندګلوۍ ځانګړي پروګرام جوړ کړی و ترڅو د خپلو درسي اسانتیاوو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او نوي زده کوونکي جذب کړي. امروز ما در خدمت خانواده ها بودیم. برنامه بازدید خانواده ها هست از امکانات و دستاوردهای لیسانس قطرات نور. مکتب برنامه بازدید از مکتب و از کارکردهای مکتب و از داشته‌های مکتب و از امکانات مکتب داشتن که والدین و دیگر هر کسایی که علاقه‌مند بودن میتونستن که امروز از مکتب و از داشته‌ها و امکانات مکتب بازدید کنن. د خصوصي ښوونځیو له لوري د نویو زده کوونکو د جذب لپاره بېلابېل پروګرامونه پلي کیږي، خو خلک هیلهمند دي چې په دا ډول ښوونځیو کې د زده کړو د کیفیت لوړولو ته پاملرنه وشي. له زده کوونکو د زیاتې پیسې نه اخلي او د علمي زده کړو لپاره د نور هم مناسب فرصتونه رامنځته کړي.